په تورنمنت کې موږ سره 32 لوبډلو ګډون کړی دی چې په تورنمنت کې را سره ولایتونه هم شامل دي. په ولایتونو کې را سره کوز کونړ هم شته او لغمان نه ټیمونه را سره هم شته. دغه د تورنمنت لومړی راوند دی ځکه چې 13 ورځ زموږ دغه لوبې شروع شوي دي. په لومړي راوند کې اوس د ګردي او د روداتو کوزي کلا لوبه شروع ده. دغه تورنمنت 15 ورځې دوام کوي. دا د بټیکوټ د ورزشکارانو هغه کوم ګروپ او اتحادیه چې ده او بیا عموما کې د بټیکوټ د ولسوالۍ د والیبال منتخبه لوبډله چې کومه ده دوی په لار اچولې. د تورنمنت هغه کومه اتله لوبډله چې ده د هغې دپاره موږ ځانګړې جایزې په ځان سره په پام کې لرو چې هغوی دپاره مین اف د میچ کوم لوبغاړی راشي هغې ته یې ورکو او لوبډلې ته ښه جایزې انشاءالله ورکولی شو. مشرقي زون کې ماشاءالله د والیبال ورزش چې دی ډېر مخ په وړاندې روان دي او بل خصوص بیا د موږ څمرخیون څخه لاندې دغه بټي کوټ او کوټ او ګردیغه اوس باسول او ممندره دغه ټول ځایونه چې دي ماشاءالله په هره میاشت کې یو ټورنمنټ وځي او ګډ چیلبین راوځي. شهیدان تاسې اوس د بټي کوټ د ټورنمنټ هسته هدف همدا دی چې ځوانان د نشهیي توکو څخه راوګرځېږي او د وطن د ښکلا دپاره موږ دغه ټورنمنټونه وباسو او بالخصوص چې زموږ ځوانان او سپین ږیري دا ټول موږ سره باید په دې ورزش کې اوږه په اوږه اوسي او په هغه ځای کې موږ سره ولاړ اوسو. په ننګرهار کې چې موږ خپل اولمپیک ریاست لرو چې رهبر عبدالسلام وزیروال دی. بیا موږ د والیبال فدراسیون مشر لرو ډاکټر منیر دی چې موږ د دې نه چې لوبغاړي انتقالېږي کابل ته هلته چې تمرین کېږي او د هغې نه بیا لوبغاړي انتخابېږي ملي ټیم ته. خسته والیبال روان دی په دغه کې بټي کوټ کې دا ټورنمنټ په لاره اچول شوی دی. د مشرانو د کور آباد دي چې ځوانانو له دغه سپورتي دغه برابر کړی دی. سو ورزشکاران دغه ستونزو سره مخ دي چې باید دا زموږ مشران موږ ته د لباسونو د بال د جال د میدان د دغې غم موږ ته وکړي. ډېر لوبغاړي شته دی چې والیبال له شوق کېږي ښه شوق ورسره لري خو د مجبوریت او د هغه د وجې نه بس ټول په کارونو کې سو یو ځله ځي کار له بل ځله مصروفیتونه ډېر لري او بس والیبال له نه وزګاري کنې ښه شوق ورسره لري. باید چې موږ له د میدانونو د کرا غم وکړي یا د یو بال د جال د لباسونو غم موږ ته وکړي. نو موږ زموږ دغه غوښتنه د حکومت څه سخته وه دغه وکړې